سپوږمۍ په نه شتون کې به د ځمکې پر مخ څه پېښ شي. ژباړه ډاکټر نیک محمد ویال. لوی خدای جل جلاله ځمکه او اسمانونه د بشر لپاره لکه فرش او چتر پر خپل ستر ځواک سره وغوړول. د ستر خدای ستر حکمت دی چې ځمکه او اسمانونه یې په کنټرول کې دي او په منظم ډول سره ورته سپارل شوي دندې سرته رسوي. سپوږمۍ روښنایي نه تولیدوي بلکې له لمر رڼا اخلي. په سپېڅلي قرآن کریم کې هم د سپوږمۍ لپاره قمر کلمه کارول شوې ده. د لمر لپاره بیا د شمس او سراج کلمې کارول شوې دي. سراج او شمس په عربي ژبه کې د روښنایۍ ورکوونکو په معنا دي. بیا له بلې خوا قمر د روښنایۍ اخیستونکي په معنا ده. له ځمکې څخه د سپوږمۍ وطن 238,855 میله او په خپله د سپوږمۍ قطر 3,415 کیلومتر مربع دی چې د ځمکې څخه 3 ځلې کوچنی ده. د نړۍ ساینسپوهانو چې هر څومره د کائناتو په اړه څېړنې او مطالعه کړي نو تر شا د قادر خدای قدرت ګوري. په دې لیکنه کې 3 هغه په زړه پورې ټکي درته په ګوته کېږي چې د سپوږمۍ په نه شتون کې به د ځمکې پر مخ پېښ شي. لومړی، که چیرې سپوږمۍ نه وی نو شپې به ډېرې تیاره وی. د ځمکې پر مخ ورځ به یوازې 15 یا 9 ساعته وی او نور به شپه وی. له سپوږمۍ وروسته دویمه روښانه سیاره زهره ده، خو د سپوږمۍ په نه شتون کې زهره نشي کولی چې د لمر په نه شتون کې د سپوږمۍ پر اندازه ځمکه روښانه کړي. دویم، د سپوږمۍ په نه شتون کې به په بحیرو کې هم تغییر رامنځته شي. د بحیرو د اوبو څپې یا موجونه په سپوږمۍ پورې تړاو لري. که چیرې سپوږمۍ نه وي نو د بحیرو څپې به 3 چنده راټیټې شي. د سپوږمۍ په نه شتون کې به د مدیترانې بحیرې مستې څپې ونه لیدل شي. دریم، کسوف یا لمر تندرنیونه. کسوف یا لمر تندرنیونه د سپوږمۍ له امله وي. هر کله چې د سپوږمۍ سیوری پر لمر لویږي نو کسوف رامنځته کېږي. د سپوږمۍ په نه شتون کې بیا د کسوف امکان نشته. د افغانستان، نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.